بسم الله الرحمن الرحیم. د ثقافتونو توپیر. په ختیځ کې چې ورځ وي، په لویدیځ کې شپه ده. موږ له ښۍ خوا لیکل کوو او هغوی له کیڼې خوا لیکي. په عاداتو او رواجونو کې مو هم همدومره توپیر دی. ډېر شیان دي چې دلته ښه دي خو هلته بد دي. دلته په مجلس کې ټیغ ایستل عادي خبره ده. سرکه اکا دې خدای وبخښي، هغه به سهار وختي د جمعې په لمانځه کې لوی لوی ټیغونه ایستل. خو په غرب کې ټیغ ایستل عیب دی. دلته ګوز عیب دی خو هلته نه دی. د ځان راحت یې ګڼي. دلته شراب او د خوږ غوښه خوړل حرام دي خو هلته عامه خبره ده. دلته بې له نکاح د نر او ښځې یو ځای اوسېدل ناروا او عیب دي خو هلته عادي کار دی. دلته نکاح تړل شرعي امر دی خو هلته له موږه لوېدلی کار دی. هلته د هېواد یوه لویه برخه نفوس له هغه مور پلار پیدا دي چې نکاح یې نه ده تړلې. هلته ډېري ماشومانو ته خپل پلرونه نه دي معلوم، خو دلته دغسې اړیکې منفورې دي او له دغسې نامشروع اړیکو څخه پیدا ماشوم ته ولد زنا وایي. مور او پلار یې په شرمېږي. په افغانستان کې عام ذهنیت دا دی چې د ولد زنا څه د خیر توقع نسته. دا بیا بېله خبره ده چې دلته د غرب ملګرو ته د امریکایانو ډېر خیرات رسېدلی دی. په لندن کې د 7 کالو د یو ماشوم هاروی کیسه درته کوم. دا کیسه د رښتیا کیسه ده. د هغه کیسه په انګلستان حتی په ټوله غرب کې د ډېرو ماشومانو د ژوند یو نمونه ده. دلته ځینې لوړپوړي چارواکي د همدغسې یوې سابقې درلودونکي دي. د هاروی مور لوسی په امریکا کې په عمري قید بندي ده. لوسی په 14 کلنۍ کې له کوره وتلې وه او په لږ عمر د ډېرو ځوانانو د شهوت ښکار سوه. دغه بې سرپرسته نجلۍ د حرفوي جنایتکارانو په لاس ورغله او خراب کارونه یې په وکړه. غلاوې په وکړې، خلک یې په وتښتول، قاچاق او مړ یې په وکړه. حکومت ونیول او په 200 کاله باندې محکومه کړه. دا به د ژوند تر پایه بندي وي. د هاروی پلار نه دی معلوم. هاروی به د 3 میاشتو و چې مور یې بندي سوه او دی انا ته پاتې سو. انا 2.5 کاله وساتئ. یوه ورځ چې انا یې ډېر شراب څښلي وه، ماشوم هاروی ته یې نفس تنګ سو. چاړه یې راواخیسته چې ټوټه ټوټه یې کړي، په توره خلطه کې واچوي او په انبار کې وغورځوي. خو نه پویم خبر چې ولې یې نظر بدل سو. لمسی یې په داسې حال کې چې په چاړه یو څه خوش کړی و د سړک پر غاړې خوشي کوي. یو برتانوی ځوان پیټر چې پر لار تېرېدی، دغه ماشوم یې راواخیست، روغتون ته یې یووی او تر درملنې وروسته یې په زویتوب ونیوی. هغه هاروی لندن ته راوست او په یو ښوونځي کې شامل سو. پیټر په لندن کې په یو دفتر کې کار کوي. همجنس بازي په غرب کې اوس موډ ده. سړی د سړي سره او ښځه د ښځې سره واده کوي. پیټر د یو بل سړي پول سره واده وکړي. دوی دواړه مذهبي خلک وه، نو ځکه نکاح په کلیسا کې وتړل څو د عیسی علیه السلام روح خوشحاله کړي. ډېر غربیان بېدینه دي خو بېدیني د دین په نوم کوي. پر اولادونو نومان هم د عیسی علیه السلام او د هغو د ملګرو ایږدي. دغه 2 نارینه پیټر او پول 2 کاله یو ځای سره اوسېده او د هاروی سرپرستي یې په ګډه کوله. د کورني اصولو پر بنیاد پیټر د نارینه او پول د ښځې په حساب کې و. پیټر د خپل ښه عاید او ښه کار په سبب ځان مستحق ګاڼه چې د پول سره په کورني اړیکو کې د میړه موقف ولري، او پول د خپل لږ تعلیم او کم عاید په سبب مجبور یا قانع و د ښځې کردار قبول کړي. تېر کال هاروی ناروغ سو. ډاکټر ما ته خپله وویل چې دوا مې ورکړه او توصیه مې ورته وکړه چې ماشوم دې 3 ورځې ښوونځي ته نه ځي او په خپل کور کې دې ارام وکړي. پیټر او پال دواړه وارخطا سوه او ډاکټر ته وویل چې موږ خو د ده سره ټوله ورځ په کور کې نسو پاتېدی. موږ خو هر یو خپل کار او ژوند لرو. ماشوم په دغسې نازکو حالاتو کې د مور و پلار مینې او سرپرستۍ ته اړ و. خو پال او پیټر یې د رښتینې مور و پلار مینه کله ورکولی سوی. دا ډول جنجالونه نور هم په کور کې د پیټر او پال ترمنځ ډېر سوه. بالاخره دوی طلاق سره واخیست او جلا سوه. د هاروی په قسمت یو وار بیا دربدري راغله. نوړی بیا د بې سرنوشتۍ سره مخ سو چې څوک بې واخلي. موضوع محکمې ته ولاړه. قاضي فیصله وکړه چې هاروی دې د اونۍ 15 ورځې د پول یا مور سره وي او د اونۍ په اخر 2 ورځو کې چې رخصتي ده د پیټر یعنی پلار سره دې وي. هاروی اوس همدغسې لالهانه ژوند ته ادامه ورکوي. څه وخت مخکې هاروی ته په ښوونځي کې یو هلک ویلي وه مور دې سړی دی. هلک دا خبره و خپل مور پول ته وکړه. مور یې د ښوونځي ادارې ته په شکایت ولاړه. د ښوونځي ادارې د جنسي ځورونې پر ضد او بشري حقوق د تأمین د اصل پر بنیاد د هاروی د ټولګي په ټولو الکوانو رسمونه جوړ کړه چې 2 سړیانو یو بل په غېږ کې سره نیولي دي او مینه کوي. په دې ډول
هلکانو ته درس ورکول سو چې هم جنس بازي عادي خبره او قابل قبول ده. د امریکا جمهور رئیس جورج بوش ویلي وه الهام ورته سوی و چې افغانستان ته فوج واستوي او دیموکراسي او غربي ثقافت هلته ترویج. که په افغانستان کې د امریکا پښې ټینګې سي بېله شکه زموږ او د دوی د ثقافتونو ترمنځ به دغه لوی واټن چې پورته یې یوه بیلګه یاده سوه لنډ سي. خو هغو افغانانو ته هم ډېر د تأمل او فکر وړ خبره ده کوم چې اوس په غرب کې مشته دي. اولادونه یې اوس او لمسیان یې په راتلونکي کې له دغسې او ښایي تر دغه هم د ډېر اندېښمن حالت سره مخ سي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. فاروق اعظم، لندن، 4 د اګست 2018 میلادي.